السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پښتو کې چې زده کړې ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د انټرنېټ د نشتون په وخت کې تاسو ته داسې ډیالوګ ښودل، یا مثال پرته او اپليکېشن پرته له انټرنېټ څخه نه خلاصېدل. مثال اپليکېشن کې د انټرنېټ مثال خلاص وي، اپليکېشن ته داخل سي، او که انټرنېټ مثال بند وي، اپليکېشن ته د داخلېدو اجازه نه ورکول. نو موږ اوس شروع کوو. شاته وځو، دا پروجیکټ نه وځو، اوس راځو نو نوی پروجیکټ جوړوو. نوم ورکوو نو انټرنېټ، یعنې چې کله انټرنېټ نه وي موجود او ستاسو مثال غواړئ یو انلاین کاریال جوړ کړئ، او په هغه کې مثال که یو چا انټرنېټ خلاص کړی وي خو کاریال ته داخل سي، او که انټرنېټ یې بند وي او کاریال ته داخلېدو اجازه ورنه کړي. نو راځو، لومړی راځو مین اکټیویټي، د هغه ایسته کوو. مثال دا د شروع صفحې په هغه کې ګورو. اوس راځو یو بل اکټیویټي جوړوو، لکه مثال د هوم. که انټرنېټ یې مثال وصل وي، هوم اکټیویټي ته اجازه ورکړي، او که وصل نه وي هوم اکټیویټي ته اجازه ورنه کړي، او یو ډیالوګ ورته ښکاره سي، مثال تاسو انټرنېټ وصل نه ده، نو انټرنېټ مو وصل کړئ او بیا کوشش وکړئ. مثال اوس راځو، دا هم د کورپاڼې لپاره یو ډیزاین جوړ کړو، مثال معمولي ښکاره سي، مثال کورپاڼې ته یې اجازه ورکړه. نو اوس راځو مین اکټیویټي ته. مین اکټیویټي ته دلته هم یو ډیزاین کوو، مثال یو آیکن ږدو کې تر څو لږ شاته بیکګراونډ رنګ ته هم رنګ ورکوو. هغه نه بعد راځو یو عکس ورته په مابینځ کې ږدو، ګراویټي، سینټر، هوریزنټل او ورټیکل. نو لومړی اوس تاسو به راسئ، دغه جمع علامه باندې به کلیک وکړئ، هغه نه بعد به راسئ دا د موږ چې دا به نښه کړه، دا د ریکویسټ نیټورک په نوم باندې ده، دغه کمپوننټ. نو دغه به اضافه کړئ. هغه نه بعد دلته تاسو ته دوه برخې دي، یو دانه آن ریسپونس، یعنې چې کله انټرنېټ کار وکړي، او مثال که انټرنېټ کار وکړي خو یو مثال څه شی وشي، او که کار یې ونه کړي بیا څه شی وشي. نو لومړی راځو دغه دوه برخې چې دي، نو اپليکېشن د شاته بیرته کینسل کوو، او دلته مثال که کله انټرنېټ کار وکړي، ریسپونس که انټرنېټ کار وکړي، نو انټرنېټ نو تاسو په دغه جمع هغه پورته بټن باندې کلیک کړئ، او انټرنېټ د کمپوننټ د انټرنېټ چې مثال که کله کار وکړي، نو د هوم سکرین ته اجازه ورکړي، مثال هوم سکرین ته لاړ شي. نو موږ باید د دغه مخکې یو کمپوننټ ورته جوړ کړو، بیا دلته مثال سیټ سکرین او سټارټ اکټیویټي به کېږي. سټارټ اکټیویټي، او دا هم سیټ سکرین اکټیویټي، او دا هم د فینیش اکټیویټي. مثال دا هو نو اوس دلته ټول مثال کوم ځای کې چې انټرنېټ غواړي هلته به انتخاب کړئ، کوم ځای کې چې اکټیویټي غواړي هملته به تاسو د هوم اکټیویټي انتخاب کړئ. نو دا مو دلته کېښود، که مثال انټرنېټ کار وکړو، خو که مثال اوس انټرنېټ کار ونه کړه، نو اوس راځو جمع یو کمپوننټ جوړوو د ډیالوګ لپاره، چې مثال که انټرنېټ کار ونه کړي ډیالوګ ورته ښکاره سي. بیا په دغه بټن باندې کلیک کوو، او یو دانه ډیالوګ کمپوننټ هم اضافه کوو. دلته مثال یو نوم ورکړو، مثال ډي. نو دا نوم تاسو کولی شئ هر نوم ورکړئ، مشکل نه لري. دلته به ورته ولیکئ یو شی، او اوس به راسو دلته تاسو ته خپله بلوکونه اضافه کېږي. چې کله کمپوننټ جوړ کړئ، هغه د ډیالوګ برخه هم جوړېږي، مثال پورته یې په تور هغه پټه کې لیکلي ډیالوګ، او له هغه نه بعد سیټ ټایټل، مثال ټایټل د دغه هغه چې د ستونزه پېښه شوه یا ستونزه
ستونزه پیښه شوه، نو دا هم هغه سو، نو دا دې سرلیک سو. د هغه نه بعد مثال تاسو لیکئ سټیټس میسج څه شی دی، مثال میسج که تاسو غواړئ میسج یې اصلي میسج یې وښیي په انګلیش کې، هغه دلته تاسو ورته رااخیستی شئ، څه مشکل ده اصلي کې. او که تاسو خپله ورته جوړوئ مثال چې انټرنېټ نشته هغه هم مشکل نه لري، په پښتو کې ورته لیکئ او بیا ورته لیکئ چې مثال کاریال بندول، یا لیکئ ورته کاریال بندول. مثال که انټرنېټ هم کار نه کوه تاسو ته دا هغه درکړي، تاسو ورته ووایئ چې کاریال بندول، او یا هم بله بټن هم ورکوو چې مثال بیا کوشش وکړئ، او که کاریال بندولو باندې مثال کلیک وکړي کاریال فینش FNTC، او که مثال دلته تاسو بیا کوشش وکړئ دا بټن ورته جوړه کړو په ده باندې کلیک وکړي، نو ده بیا هغه د دغه تاسو به دغه بلاک راکېږدئ، واخلئ دغه ځای کې به انتخاب کوئ ګیټ، او د هغه نه بعد به راسئ دلته مثال یو URL یعنې یو لینک به ورکړي، مثال هر لینک چې تاسو ورکوئ زه به ولیکمه www.google.com، مثال تاسو هر شی لیکئ مشکل نشته. د هغه نه بعد به دلته ټګ کې ولیکئ، هر شی چې لیکئ ټګ مهم نه ده. د هغه نه بعد به راسو شو ډیالوګ، دغه بلاک به ورته کېږدو چې دا ډیالوګ ښکاره شي، او دا هم د دې کار و. مثال چې کله انټرنېټ کار ونه کړي او کار یې وکړي خو اکټیویټي ته دې اجازه ورکړي، نو دا به تاسو دا کوم بلاک هم چې لاندې په هغه بیا کوشش وکړئ کیو هغه به تاسو ثبت کړئ. اوس به راسو ایونټ برخې ته ان کریټ ته، دلته به کوم څه بلاک مو ثبت کړی و هغه به دلته کېږدئ، مثال نو دا هم هغه و. نو اوس به اپلیکېشن رن کوو، نو اپلیکیشن خلاصوو. نو کله چې مثال تاسو دلته مثال د انګلیش کې ایرور ده، دا د ګوګل ډاټ کام یې پکې ذکر کړی، نو دا بیخي لرې کوو، هلته مونږ ورته لیکو مثال چې بیا کوشش وکړئ باندې هم کلیک وکړو، خو انټرنېټ زمونږ اساساً نشته اوس فلحال، په همدې خاطر مونږ ته اجازه نه راکوي چې مثال داخل شو. اوس راځو دلته مثال دغه کمپوننټ برخه کې دغسې نو ریسپانس کې دغه کې مثال چې کله کار ونه کړي دغه سیټ میسج چې ده دا به ایسته کړو، دلته ورته ولیکو انټرنېټ کار نه کوي، مثال ستاسو انټرنېټ کار نه کوي، هر شی چې ورته لیکئ مثال یعنې تاسو انټرنېټ وصل کړئ یا هم. نو بیا اوس بیرډ مثال اپلیکیشن رن کوو او اوس ویډیو دروو، اوس یې اوپن کوو. مثال ستونزه پیښه شوه ستاسو انټرنېټ کار نه کوي، مثال چې اوس هر څومره کوشش وکړي چې انټرنېټ یې تر څو وصل کړی نه وي نشي کولی کاریال ته داخل شي.